او سړی وایي په اسانه باندې د ملت اسلام نه مه باسئ. دې ته طالبانو کم فکري بعضې د امرچ هغه ملیان سخت تیار دي بس چې دا وایي وري کفر. نو طالبانو دا ټول علماوي تاسې چې په باب د اکفار کې بحر الرایق کې خبره ګوري هلته هغه مو وي چې ډېر فکر مو وي په مازې شیانو سړي ته کافر مه وایي ځکه طالبانو دا هم یو لوی جرم د الله دی. صحیح ده خبره که د ګمراهي موله ورته وایي نو د کفر ټاپې به طالبانو په اسانه په چا نه لګوئ. طالبانو د کفر تعریف څه شی ده؟ علامه شهاب الدین الوسی یو تعریف له شوافعو نه نقل کوي یو له احنافو نه. شافعیان د کفر تعریف داسې کوي طالبانو هر خبره لنډه به درته وکم هر هغه شی چې هغه باندې اجماع سوي وي او په ده باندې څوک سوي یعنی یو شی چې نبی علیه السلام راوړی وي او اجماع سوي وي پې باندې خواص و عوام ټول خبر وي چې دا رسول علیه السلام راوړی د امت اجماع پې سوي ده دې نه که ته انکار وکړې دا کفر ده. اتی که دې کې نس راغلی وي او که نس نه راغلی دا د شافعیانو رایه ده. د ما په خبر به تاسې پوه سوي یې یو شی د نبی علیه السلام په یو شي راتګ کړی ده او دې باندې اجماع سوي خو په دې چې نبی علیه السلام راوړی وي اجماع پې سوي بداهتن به عوام هم خبر وي خواص به هم خبر وي بداهتن و ضرورتن به خبر وي که دې نه انکار وکړې کفر ده. دا د چا په رایه باندې د شوافعو په رایه دا د کفر تعریف ده. اما د موږ د احناف په مذهب باندې د کفر تعریف څه شی ده؟ احناف وایي طالبانو چې احناف علما وایي چې کفر دې ته ویل کیږي چې یو شی قطعي ثابت وي. د احنافو ډېر لنډ تعریف ده. طالبانو دا زده کوي څوک به پوښتنه درنه وکړي کفر تعریف دې زده ده وي نه. د کفر تعریف دا د کفر څه معنا هغه شی چې مقطوع به وي قطعي ثابت وي. یو شی چې قطعي ثابت وي که هغه باندې خواص او عمام ضرورتا خبر وي که خبر نه وي خو چې ثبوت یې څوک وي قطعي وي. قطعي یو شی چې ثابت وي او ته د دې نه انکار وکړې بس دا کفر ده. اسانه تعریف شو. د کفر تعریف یو شی چې قطعي ثابت وي اتی که عوام پې خبر وي عوام و خواص که پې خبر نه وي بس دې د انکار چې وکړې دا څوک ده؟ دا د احنافو په مذهب باندې د کفر څوک ده او دا د قطعي ثبوت شی دا ضرور نه ده چې لکه شافعیانو چې ویلي چې دې کې یو شرط بل هم ده چې خلک به هم پې خبر وي چې دا مجموع علیه و مقطوع به ده خواص به هم خبر وي عوام به هم پې خبر وي. موږ احناف وایي دا شرط صحیح نه ده بس چې یو مقطوع به سو قطعي ثابت اته که عوام و خواص بداهتن پې خبر ول که پې خبر نه ول دا به څوک ده؟ دا د کفر تعریف سو. اوس طالبانو دلته یوه خبره ده سره واورئ که تا د دې انکار وکړې طالبانو خو کفر ستي. اوس دلته یوه خبر ده نو چې دا د کفر تعریف سو نو اوس یو اعتراض واردېږي هغه د بعضې اقوال او بعضې افعال داسې دي چې هغې کې هېڅ انکار شته ده نه بیا هم کفر ده. مثلا قرآن نعوذ بالله په قاذوراتو کې اچول کفر ده که نه نو کله یې انکار کړی ده؟ تا خو د هغه تعریف داسې وکړه د کفر دا زده کوي طالبانو ډېر مهم ټکی د کفر تعریف دې زده ده که دې نه ده زده ملا صاحب نه والله نه مې ده زده کفر تعریف مې درته وکړه خو که څوک درته وایي دا د یو سړی قرآن په قاذوراتو کې واچوي طالبانو دا کفر ده نو خو تا خو ویلې کفر دې ته ویل کېږي چې هغه شی چې مقطوع به وي له هغې نه انکار وکړي دلته خو انکار نه ده کړی مازې قرآن هغه ته قاذوراتو ته راچولی کفر ده که نو دا سوال خو طالبانو تاسې اورېدلی یم د علماوی صحیح ده دا په ظاهره باندې څوک نه ده انکار نه ده خو دا کړنه دلالتن په دې دلالت کوي چې دلته څوک موجود ده انکار موجود ده طالبانو خبر پوه شولی او یوه خبر روح المانی دلته بلم کړې ده ډېره ښه خبر ده یو علماو نه مې غوښتنه دا ده چې د چا په کفر کې مسارعه مه کوئ موږ د فقه کتابونو کې په باب د اکفار کې وایي داسې شیان سته ګورئ طالبانو ولقد عد اصحابنا رضی الله عنهم فی باب الاکفار
اشیاء کثیرة لا اراها توجب اکفارا. وایي د موږ د فقه کتابونو کې بعضې داسې شیان شته چې په هغه باندې سړی کافر کیږي، خو وایي زه وایم نه پې کافر کیږي. او سړی وایي په اسانه باندې د ملت اسلام نه مه باسئ. دې ته طالبانو کم فکري بعضې د امره چې هغه ملیان سخت تیار دي، بس چې دا وایي وري کفر. نو طالبانو دا ټول علما وایي تاسې چې په باب د اکفار کې بحر الرایق کې خبره ګورئ، هلته هغه م وایي چې ډېر فکر م وي په بعضې شیانو سړي ته کافر مه وایي، ځکه طالبانو دا هم یو لوی جرم د الله دی. صحیح ده یو خبره که د ګمراهي موله ورته وایي نو د کفر ټاپې به طالبانو په اسانه په چا نه لګویه. ختم الله على قلوبهم، مهر لګولی الله د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم غشاوه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. په سترګو یې پردي د حق نه ویني، حق اورېدلی نسي. ولهم عذاب عظیم، دوی دپاره عذاب ده عظیم لوی. طالبانو دلته روح المانی یوه خبر کړي، زړه محل د علم ده که دماغ محل د علم ده. په دې یو فلسفهي بحث بیا درته کوم انشاءالله، وعده مې ده در سره چې خپل جي کې بحث راغی طالبانو بیا ښه مفصل بحث درته کوم. احناف وایي محل د علم دماغ ده، و بعضې نور علما وایي حنابله او شوافی محل د علم زړه ده. روح المانی دلته چې کوم بحث کړی د دې د له بحث نه داسې را معلومیږي. دی وایي طالبانو د دماغ او د زړه په مابین کې یو معنوي رابطه سته ده، په دواړو کې سته طالبانو. دی وایي دی محاکمه کوي چې علم دماغو کې ده که علم زړه کې ده. دی وایي د زړه او د چا په مابین کې، د دماغو په مابین کې څوک ده؟ یو معنوي رابطه ده. دغه معنوي رابطه څوک ده؟ نو دې معنوي رابطې نه چې زړه کې علم سته، په عقلو د دې دواړو کې یوه رابطه ده، نو علم په دواړو کې ده. طالبانو نن د الحاد په زمانه کې دي، نن د الحاد زمانه کې د الحاد زمانه داسې ده چې کافرانو سوال کې قرآن ظاهر د قرآن داسې وایي چې علم په زړه کې ده. لهم قلوب یعقلون بها ولهم آذان یسمعون بها. قرآن داسې وایي چې زړه هغه چیرته ده؟ زړه کې دی. نو نن ملحدین دا سوال کوي چې د یو کافر د یو انسان زړه بل ته نقل کې علم یې نه ځي ورسره. خبر پوهېږي؟ نو د دې اشکال به طالبانو یو جواب درته وکم انشاءالله، خو اوس نه. خپل ځای چې راغی طالبانو بیا خوندور په دې یو مفصل تحقیق درته کوم انشاءالله، که د الله خوښه وه بیا به مو شفا د علیل وسي، د مریضانو شفا به الله وکړي انشاءالله. ولهم عذاب عظیم. روح المانی نور ډېر ښه ملا تېر سوی، خو طالبانو په دې لفظي تحقیقاتو ډېر مین